دا راته مطلب اکثر عموما زمونږ په لدا ای چې مطلب مونږ ډایلاګ مخه ته کو تاریخ په تاریخ مطلب د سلو پروسس خبره کیږي تاسو د دې په اړه څه نظر دی؟ او چې دا خو دا چې کوم کیسز دي چې کوم تاریخ والا دي دا زیاتره دیوانی مقدمو کې کېږي او هغه خو ظاهري خبره چې دیوانی مقدمه نه بده خامخا دیوانه کوي. نو دا چې ګوره یو کیس تاسو جمع کړئ نو کیس کې به درخواستونه راځي هغه درخواست باندې بیا غوي برزي چې دا حق کې فیصله نشي. نو ظاهري خبره سپریم کورټ پورې کار لاړ شي کیس لاړ شي واپس بیا هغه عدالت ته راشي. نو دې سره دا کیسونو بیا دې کې اډجرنمنټ سم کیږي سټرایک سم راشي دې کې اکثر چې زیات ټایم کوم دا کیس زخلی هغه کې چې کوم اپوزټ پارټي اکوټ کې پټایم باندې اپیر کیږي نه دا غي د وجنه کیسز چې کوم دي هغه لیټ شي ادروایز اوس ډېر حد پورې کوشش کیږي چې دا کیسونه پټایم باندې فیصله شي. سمد د زنانو د وراثتي چې کوم مسائل دي هغه تاسو په کوم نظر سره ګورئ یا تاسو په څومره کار کوئ؟ ګورئ چې موږ سره یو پراپرټي رائټس ایکټ راغلی دی 2019 کې او د هغې د لاندې د هغې اختیارات هغوی صوبایي محتسبې ته ورکړي دي چې کومې دفتر بینولنټ فنډ بلډینګ کې دی او هلته هغوی دا ویل چې 2 میاشتو کې دننه به د دې ښځو د وراثت کیسونه فیصله کوي. هغه صورت کې چې هغه کې د شهادت ریکارډ کولو ضرورت نه هغه کیسونه چې الته جمع شي هغه ډي سي نه ریکارډ وغواړي او ګوري چې آیا د دې خزي د کې شیر شته نشته دی نو چې هغه ډیسپیوټډ نه هغه په 2 میاشتو کې ډیسایډ شو هغه خپل حق ملو شي. د دلاندې عمده خزي کو د دوی کیسونه په دیوانی عدالتونو کې الریډي روان دي بیا هم د صوبایي محتسب سره خپل کیس جمع کولی شي او بیا کو د دوی دیوانی کیس روان دي په دیوانی عدالتونو کې نو بیا موږ سره یو اکټ راغلو 2012 کې دا غي د لاندې دوی درخواست ورکول شي هغه دیوانی عدالت کې چې د شپږ میاشتو کې د نه فیصله کوي او د دې امپلیمنٹ کول ایگزیکیوټ کول چې کوم دي هغه به د اس ایچ او او د ډي سی ذمہواری وي. صحیح. او د دې د لاندې چونکه ډېر خزه اوس دلته خو اویرنس ته دي خو کوم وګورو دا نیولی مرج ډیسټرکټس چې کوم دي دغه د خزه خو نادر سره رجسټرډ نه دي نو هغوی خپل حق په څنګه غواړي چې موږ د وراثت کې حق ملو شي. دې دپاره موږ یو پیټیشن جمع کړو چې څومره خزه د نیولی مرج ډیسټرکټس دي نو حکومت ته پکار ده چې دا ټول خزه نادر سره رجسټر کړي او هغه ذکر رجسټر کول پکار دي چې ډېر خلک د هغه زینو چې څومره دي هغوی خپل خزه په دور دراز علاقو کې ولا بدونه وکي لره بره واده کی نو هغه بیا واپس راتلی نشي خپل وراثت کې به حق سو غواړي او یا هغه پیسې واخلي چې دا خزه چرته بهر واده کو دا واپس را نشي. نو دې طریقو باندې ځکه هغه ډېر فخر باندې وی چې موږ دیلا حصہ په وراثت کې نه ورکو نو دې د لپاره بیا موږ دا پیټیشن کړو د صوبایي محتسب سره موږ کړو چې تاسو یو انیشیټیو واخلئ چې څومره خزه په نیولی مرج ډیسټرکټس کې دي هغه نادر سره ټوله رجسٹر شي چې کم از کم هغه د خپل وراثت د حقوقونو نه محروم پاتې نشي او صرف د وراثت حقوق نه هغه ډېر زیات حقوق چې کم دي هغه په عمل شي چې کله هغه سره رجسٹر نه. صحیح دی.